مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم الله تعالى عنها واي هغه حالات بیانول چې تاسو ته معلومه ده چې د فوج او لشکر لپاره مهم شی بیرغ نو معلومه او د لشکر الله علیه و سلم چیرې او کله راټولېده ترڅو چې د پیرانو څخه یو نفر هم د مکې مکرمې د کښتې خوا خراب او دغه تکراري بیتونه یې ویل. په مسلمانانو کې ماته او تېښته شروع سوه او په پسې هر یو پر خپل سر یوې او پر خواته دغه د اواز خاوند د حدیث شریف راوي ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي مسلمانانو داسې شکست وخوړي چې د دغه په مثل یې هېڅ شکست نه ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو دوه نفره یو ځای نه سره لیده کېده. هر یو جلا الله علیه و مسلمانان زغلي او مدینې منورې ته رهي وو. په دغه وخت کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو قهرمان پهلوان چې ثابت ابن ارقم رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ونیول او د قریش او اعلان شوی لو جائزه و مسلمانانو بیرغ په وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره مخامخ شو. په دغه حالت کې څوک بیرغ پورته کوي یا یې پورته کولای شي او یا نفر سره چې لشکر منظم وو نو د کوم چا څخه چې په بیرغ وو د هغه په شاوخوا به ډېر شدید امنیت نیول سوی وو. دا اعلان یې کاوه صحابه کرام به راګرځېدلي وو او د هغه څخه به دفاع کول. مګر اوس چې عدل او انصاف رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کوي نه څوک ورسره دي او نه د څخه څوک دفاع کوي. دغه تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې مسلمانان دوه نفر هم نه دي سره یو ځای ارهابي نوم پر اجتهاد بالله ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته داسې اعلان کاوه هغه مسلمانان چې دغه منطقه کې وو او ویلې ده چې بیرغ پورته نو په قراره و بیرغ ته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خو اول هغه څوک چې ثابت رضی الله تعالی عنه تر اول علیه و آله وسلم هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په خپل دغه وخت کې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ و خالد ته ونیول منورې په لار واخله یا خالد الله صلی الله علیه و آله وسلم رضی الله تعالی عنه یا ثابت چې تر ما مشر او د اهل بدر څخه راتلی ثابت والواخل يا خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم او مگر ستاد رضی الله تعالی عنه دا جنگ میدان دا د بحث او نقاش وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې د تجربه خاوند او غائب خالد رضی الله تعالی عنه خبر را نور دلایل ونوي صلی الله علیه وسلم هجرت او حتی په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي ورځ په غار ثور کې شنستی یو سيف من سيوف الله خالد
نه پوهېده چې څه وخت به راورسېږي او د دغې ورځې څخه خالد صلی رضی الله علیه وسلم پر پر معلومه لار سره نه را مسما سو بلکې پر یعنی بله د الله جل جلاله او اوږده لار چې پر کفارو یې مسلطه کړي. دلته نو بالکل حال نور معلومه اوس چې خالد رضی الله تعالی عنه بیرغ واخیستی نو د مدینې منورې مسلمانانو آواز نارې وهي مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه به مسلمانانو چې بیرغ ولیدي ټول مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول نفرو هم مراجعه وکړه او سره یې د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام او درجه او فوري شکل امرونه صادرول د مدینې او منورې اوامر یې په لښکر کې نشریږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په زړه کې څونه ځای حتی رومیانو هیڅ فکر نه کاوه چې ماتوي لښکر معنا پرته سره یو ځای هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او چې لښکر یوازې سره ټول او رسول دی دا بلکې علاوه پر د مدینې منورې حاکم او امیر منظم سو او خالد دا رضی الله تعالی عنه امر وکړ صلی الله علیه و آله وسلم یو ځای حمله وکړي او انصار مسلمانانو دا چې هر رومیانو حمله وکړل هغه راوتلو د مدینې منورې یوازې دا نه چې مات سوي لښکر سره راټول وکړي بلکې په نوې حمله هم لاس پورې کړي. یهود به هم راوتل مسلمانانو ټول مدینې منورې لپاره او وژنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغی د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وايي خلق راوتل د مؤتف اورات ما پلاس کې نه توري ماتې شوې مدینې منورې ته پلاس کې مې بیل یمنی توري بل نس وفات په انتظار بناستو لکه څنګه چې د مخه درته وایي د مکه مکرمه ولادت صلی الله علیه و آله وسلم هلته په مدینه منوره کې وختلو اصحاب کرامو ته د جنگ حالات بیانول د دوشنبه په او ورځ کوم وخت چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه شهید اول د میاشتې او د مسلمانانو بیرغ ولوېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې عبد الله شهید عیسوي او بیرغ ولوېدی د سپتمبر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم او ساکت ته راورسېد یقینا صحابه کرام دا دې وفتا ته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د محرم د میاشتې په اول هم سنوي اوله د محرم چې د هجري کال شروع بلل کېږي چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او د میاشتې د منځلو په حساب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت او قباء ته رسیدل سيف من سيوف الله واخصي او جنگ شروع بیا مدینه منورې ته او د مسجد نبوي و منطقه ته د مسلمانانو او روم ترمنځ ډېر شدید جنگ روان وو دې جنگ تر ما شامه دوام وکړ صلی الله علیه و آله وسلم کې ډېر قتل او وژنه وکړه مسلمانان په ډېر شجاعت او مړانه په صبر او تحمل د صحابه لوی لشکر په مقابل کې ودرېد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار یې کړی و چې نه لشکر څنګه د لوی او د پایان لشکر د حملو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه د دریاب څخه چې را روانې وي طاقت کوي ورو طرف ته رهي کوم وخت ما شام او د لشکر سره جلاس و د انتظار په ځای کې هیڅ وزرته نه پاته چې دا يهودي څه چې د یوې درختې په سر کې ورنه چې روم کامیاب شو خبره بیرته الله صلی الله علیه و سلم دراتک په انتظار کې په دغه خلک هم چې د مرته د جنت و مشفده خالد رضی الله تعالی عنه مسافه لیدل وای حربي يهودي چې راځي پاتو او لور ناس چې مسلمانان څنګه او په کومه طریقه سره دغه ورته او جال څخه خلاص دي يهودي ځان نه څنګهولای او په دای اواز نه لري چې یا بني قیل چم او حیله پکار چې د دشمن په ځړ کې هم ډیر ورواچوي او خزرج هم مسلمانان په داسې قسم سره د میدان جنگ څخه وباسي چې د روم لشکر د دوی په شړلو او تعقیبولو پسې نسی نو يهودي نارك يا بني قيل هذا جدكم قد جاء حيلې پر شاو لارس او دروم لشکر په موږ پسې کیږي يا بني قيل او په هغه وخت کې یو مسلمان هم ژوندۍ نه پاتې کیږي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درازه خبر او با تدبیر نقشه جوړه او وپاشل چې موږ باید هغه مسلمانان چې کورو ته رسیدي او وجن ته دوام ورکړو اسلحه راوړي په عربي کې انسحاب او د الله اکبر کامیاب ترین انسحاب یا فرشاتت دی چې په ټول تاریخ کې مثل واوریدل سوی هل هم مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خوشحالي تکبیرونه شروع ټول شپه او په تلوار پورې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو او فکر یې په بال راووته
انصار او مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راګرځېدلي دي په شوق او محبت سره ورته ګوري چې یوه حصه مقدمه وه چې رابط لشکر ته مخه وه بله حصه مؤخره وه چې د لشکر تر شا وه او بله حصه میمنه وه چې راسته طرف ته به وه بله حصه میسره وه چې چپه طرف ته به وه او یوې حصې ته قلب ویل کېدی چې دا حصه به د ټولو په مابین کې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د دغې شپې د کارو څخه یو دا چې میمنه یې د میسره پر ځای ودروله او میسره یې د میمنه پر ځای دارنګه یې مقدمه او مؤخره ټول د خپلو ځایو څخه سره واړول بل یې امر وکړ چې ټولو بیرغو ته تغییر ورکړي هغه بیرغونه چې د مخه په لښکر کې موجود وو او خلق پر راټولېده د ټولو بیرغو شکل او رنګ ته تغییر ورکړ او بیا یې د مسلمانانو څخه د سپروالي وعده امر کړه چې تاسې به په دغه شپه کې د مدینې منورې و طرف ته ولاړئ کوم وخت چې ډېر ښه لرې ولاړل تر داسې اندازې چې موږ تاسې نه وینو د مدینې منورې ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر دې نو تاسې به څه کوئ او پرنګ هغه په باره کې هم پوره تعلیمات ورکړي دوه نفره دي هغه داسې نور معلومېږي چې کوم یو حصو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصه یا ډله به یو پس له نیم ساعته پر آسانو سپاره د مسلمانانو ولښکر ته راځي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عمر دوه کاله جوړه کوي نو فرق یې نه کوي رضی الله تعالی عنه دلته د پاته خلکو سره د جنګ د اومې ورځې په سهار کې د جنګ لپاره آمادګي ونیول ابو بکر رضی الله تعالی عنه سهار او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یې رومیان او کفار چې ورته ګوري نور نوي خلق دي چې دا او نوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دي ورته معلوم شو چې د هر طرف خلق بل طرف ته تللی و د مدینې منورې ټول خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استقبال او شراغلی د پاره راغلي موږ پر هغو درو زرو نه د خوشالۍ ورځ وای کامیاب کېدل د مدینې منورې په ټول تاریخ کې د خوشاله ورځ پر مدینه منوره نه راغلي کفار په دغه مسلمانان او خوف کې ولا صلی الله علیه و آله وسلم را رهیده او هر یو وای او چې دا سره راځي چې ټوله خاوره ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې د کلثوم ابن الحدم په کور کې واړو خو دلیل داسې معلومیږي لکه بل لښکر چې راګي څلور ورځې خالد رضی الله تعالی عنه دا هم ورته ویلي وه چې رانږدې سئ د الله اکبر نارې وهي دغه ورځو کې د قباء هم مسجد په لوړ اواز او تکبیرونه وایي اولین مسجد دی دلته د مسلمانانو لښکر هم تکبیرونه ورسره شروع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد نور هم پسراره دا کار په اسلام کې د مسجد اهمیت او مشترک په دغه ترتیب را رهي مسجد یوازې د مانځه ځای نه دی بلکې مسجد په اسلام کې د هر شي او هر کار مرکز دی مسجد د کفارو زړونه لږه او وارخطا کیږي مسجد چې دا جنگ او جهاد لپاره د لښکر اصلاح کولو او جوړولو مرکز موږ په هغه اولو نفرو څه نه وای کولای او لوی اجتماعات مرکز دی لښکر نور هم غریبانه او به کور مسلمانانو د استوګنې مرکز ډیر لږ نفر مسجد د مسلمانانو لپاره عام او رئیسي مرکز کفارو په خیال ډیر زیات نفر ورته چاره نه دلته رومیان دغه مقصد او هدف د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجوم او حمله امر وکړي مسجد قباء د اومې ورځې جنګ شروع المنذ ادا ابو رافع رضی الله تعالی عنه د سوره التوبه الله یوصل اتنم آیات دغه مسجد په اړه کې فرمایي لمسجد شدید جنگ على التقوى ټول عمر بیا ما داسې جنگ ونه لیدی احاس فکر وکړي چې دا به څونه شدید جنگ په دغه ورځ هم خالد رضی الله تعالی عنه په لاس کې څو تورې ماتې شوې د اوسپنې تورې د انسانانو په سرو ماتېږي چې تابع او اساس یې د اول ورځې څخه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په جنگ او قوت او لائق د دې خالد رضی الله تعالی عنه په جنگ او قوت کې ډېر ماهر مسجد کې داسې خلک دي چې دوی دا خوشوي چې خپل ځانونه د ګناهونو او نجاستو څخه وساتي او لوی سړی الله عز وجل پر آشدان پاکونکي چې به مخکې ته رسېږي دا مسجد ساده ټول مسلمانانو کې نه
بلکې په ټولو خلکو کې که مسلمانان او که کفار فقط دغه دوه نفره وو چې په دوو تورو یې جنګ کاوه یو خالد بن ولید او بل زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه چې په یو وخت کې په راسته او چپه لاس جنګ او وهل کول نور ټول خلک په یو لاس جنګ کوي خلک دوی په دواړو لاسو جنګ کاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم او خلق ژوند او د هستوګنې کارونه ترتیبول او بل برابر وي خاصه د هغه مهاجرو مسلمانانو ژوند چې نیکور درلودي مثل یې نه وو او نه وخت په قباء کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم کفارو دغه شدیده حمله شروع په کفارو کې ډېر قتل او وجل رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ماګان حال ونی ومل د چرومیان او اساسنا او تر سره راغلي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل په امر د جنگ نشان پریږدي داسې حال کې خو او بل خو ته تغلي ځانونه الله تعالی عنہ مسلمانانو د مخکې جوغو څو د مدینه منوره په چاته ورسېده چې نوم یې د جمعې د منځ وخت او د هرقل اورور د مدینه منوره خلق عمومي قومندان د جمعې المنځ کاوه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې د جمعې المنځ مسلمانان د جنگ د میدان څخه راوځي ابن زراره دلته د مسلمانانو لشکر رضی الله تعالی عنه پرشاد او دغه جمعې په تعجب کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه کامیاب لشکر ولې پرشاد او دغه د جمعې اول منځ د من یې راته ولې دا چم دي مش خطا باسي پام کوي چې حالت ورونه کوي علما وايي چې د جمعې د منځه د شرطو خالد رضی الله تعالی عنه چې نفر په لشکر سره کم نشاد مګر دا صحیح دلیل نه دی ځکه د فرضاً په دغه اول جمعه خطرناک حالت یو څه د انسحاب یا په شاطر شرط وایي نو دا دلیل نه دی چې قانون او تلفات مجبوره کی او هغه لشکر چې شاته دي هغه د ډیرو شدیدو حملو امکانات لکه څنګه چې دغه واقعې په تاریخ کې ډېرې پیښې شوې دي چې په مدینه منوره کې او په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت تاوان ډېر زیات ابن زراره رضی الله تعالی عنه وغوښته چې ډېره خسارې څخه فرشا ولاړ او اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قرار فرشا د مدینه منوره په طرف رهیدي لکه د سالم د حمله انتظار کورو او منطقې ته ورسېد د روم قومندان د منځه وخت امر نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خالد رضی الله تعالی عنه امر د خپل لشکره سره د جمعې المنځ په دیار کې د سالم بن عوف او رجوع تر مدینه منوره پورې و دغه المنځ کې یعنی د مدینه منوره ته ورسېده او د المنځ خطبه انسحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و نو دغه خطبه هغه جنگونو په تاریخ کې دغه انسحاب صلی الله علیه و آله وسلم انسحاب دي چې پر اسلام پر شاو لارسي يعني په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله تعالی عنه دغه فکر او دیار کې د بني سالم ابن عوف یو رومیان حالت په انتظار دي د مسلمانان په دیار او حمله برا باندې وکړي د جمعې تر مازه ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره منوره داخل خو هغه دغه ورځ مسلمانان د مدینه منوره ته رسیدلي و په مدینه رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره بدل شو خو نن ورځ د مسلمانانو لشکر بیرته مدینه منوره ته ورسېدی تر دوی د مخه د مدینه منوره او خلکو ته خبر رسېدلی یو ورشان مسلمانانو لشکر ورځ وته د جنگ څخه په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه منوره ته داخلي دي د مدینه منوره او کوچنیان د خوشالۍ په تراوتلی و او دغه لشکر سره استقبال او شرابلې د دبرو په وشتلو کانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې اول د مسلمانانو اول لشکر اواز سره وشتي طلع بدر علينا من ثنيات الوداع نو په دبرو وشتل الشكر علينا في سبيل الله جهاد ايها المبعوث فينا يا فرار يا فرار جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير دار ظهر یو صحابي چې د مؤتة په جنگ کې ګډون کړی وو وايي ابو بکر زه په مدینه منوره کې خپل کور ته ورغلم خو شته مې دروازه نه راخلاصول
کور ته نه پرېښول واستقبلهما خپلې أهل ښځې مې راته المدينة ویل أعظم ته د الله جل جلاله په لار کې د جهاد څخه وتښتېدې والله که زما کور ته راننوځې دا هغه مسلمانې ښځې وې چې خپل نران یې و جهاد ته څنګه تشویقول رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته چې دغه خبر ورسېدی نو یې امر وکړ چې خلک دې راټول شي کوم وخت چې خلک راټول شول ویې فرمایل لیسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله انا فئة كل مؤمن يعني دوی تشتېدلي نه دي بلکې دوی بیا حمله کوونکي دي ان شاء الله او زه د هر مؤمن ډله یم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه قول کې چې زه د هر مؤمن ډله یم د سورة الانفال و 15 او 14 نمبر آیاتو ته اشاره ده چې الله جل جلاله فرمایي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يعني اے مؤمنان کم وخت چې په جنگ کې د هغو کسانو سره ملاقات او مخامخ سي چې کافران سوي دي په داسې حال کې چې دوی ډېر او ګڼ وي نو تاسې و دوی ته خپلې شاوې مه ورګرځوئ چې تښتئ یا د تیښتې په نیت شاوې ور وګرځوئ تر دغه ځایه پورې د دغه آیات شریف په امر او حکم د کفارو څخه تښتېدل نه دي روان که څه هم کفار ډېر او زیات او په وروستني آیات شریف کې الله جل جلاله فرمایي که چا په میدان جنګ کې و کفارو ته شا ور وګرځول یعنې وتښتېد هغه د الله جل جلاله په قهر او غضب اخته او ګرفتار شو او د هغه ځای جهنم دی مګر هو هغه کسان په دغه حکم کې نه دي شامل کوم چې د بلې حملې دپاره ځان آماده کوي یا هلته د مسلمانانو ډلې ته ځان ورسوي لکه څرنګه چې الله جل جلاله په وروستني آیات شریف کې فرمایي ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير يعني هر هغه څوک چې کفارو ته د جنگ په ورځ شا ورګرځوي یا شا ورګرځوي بې له هغو کسانو څخه چې بېرته راګرځېدونکي وي یعنې د بلې حملې دپاره ځان تیاروي یا دښمن ته جنګ کوي یا دا چې د مجاهدینو بلې ډلې ته ځان رسوي بې له دغه کسانو څخه کم کسان چې تښتي هغه د الله جل جلاله په غضب اخته او مبتلا سو او د هغه د اوسېدلو ځای دوزخ دی او دغه دوزخ د ورتلو بد ځای دی مقصد دا چې که په جنګ کې یو څوک د یوې ډلې و طرف ته ورسي یا خپل د قومندې مرکز ته ورسي دلته هم و دشمن ته شا ګرځول کېږي مګر دغه شا ګرځول جائز او روا دي نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل انا فئة كل مؤمن زه د هر مسلمان ډله او کومک کوونکی یم هغه څوک چې ما ته رجوع وکړي هغه نه دی تښتېدلی بلکې زه د دوی ډله او کومک کوونکی یم نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا ښکاره او معلومه کړه چې دغه د دوی انسحاب او پر شاتګ د دوی اجر او ثواب نه ورکوي د دغه جنگ قدر او عظمت نه پکوي هغه مشهوره بیتونه دي چې د مدینې منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په استقبال کې ویل اشتراک نه دی او ټول مسلمانان ځکه د مؤتمر یا د مؤتمر رسول الله صلی الله علیه و وسلم په نتیجه کې مدینې منورې ته داخل شو پر هر کلی چې راشي خو دقیق مشرانو معلوم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او شوول چې صحیح عدد یې نه دی معلوم رسول الله مگر هغه کسان چې نومونه یې یاد سوي دي چې وایي دغه کسان د مؤتة په جنګ کې شهیدان سوي دي یا رسول الله زموږ سره مګر حقیقتا زموږ سره عدد شهیدان تر دغه ډېر او مناعسته او دغه جنګ په نتیجه کې که هم مسلمانانو د غسان د قبیلې څخه خپل هغه انتقام او بدلا نکړه حاصله یعنی ستاسو دوی د هغه دپاره دغه زحمتونه او تکالیف وزغمل انصار که څه هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه شهرت
او عزت هر یو دا تمنا او ارزو درلوده د مسلمانانو دغه صلی الله علیه و آله وسلم حیرت او دهشت کې واړوي. نو د انصارو هر کور چې برابر مخ هغه لوی دولت او عظیم قوت ونیول او ویل به یا رسول الله عدد چې د روم سره جنگ کول مناعت ځان بربادي او تباهي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو د لشکر چې ټول شمیر د زره نفر وو د رومیانو د لوی لشکر سره جنگ طرفه شمیر ولا کنه پرو چې هغه ځای ته ولاړ د دلو کې داسې معلومه دي لکه یو دریاب هل چې شروع یې معلومیږي عز وجل او انتهای هیڅ درک نوی معلوم خلق به هم اوسه پرېښول او بیا هم مسلمانان دغه جنگ څخه بیا به خلق اوسه ونیول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل دا امر کړی شوی ده خلق به هم پرېښول د زمانه او تاریخ د عجایب څخه ته پرې ایښو او د دې تاکید وکړ مجبور کول مسلمانان بل قسم انسانان ماته چتله د دا هغه جملې خلق پر هر کلی چې عرب او عادت وسره درلودي یا مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او تائید د الله جل جلاله چې دغه وسلی مسجد نبوي او د دوی ذات ورنکي په حق سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی نو ځکه موږ وینو چې د عربو هغه سرسخت او شریک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مسلمانانو حمله کوله پس دغه جنگ او اسلام ته مخاوره او شاته بنو سلیم برتر اشجاع غطفان زبیان فزاره او نور قبیله مسلمانان او مشرف ځای او دغه الله جل جلاله د خنړیو جګړو شروع کړي او مشرف کړي د روم د شارو د فتح کولو لپاره مقدمه او تمهید چې دا منطقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قادر ماماګانو چې ډیر نجار د کورو تسلط لاندې او دا الله عز وجل توفیق هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو ته د جنگ حالات بیانول سره واړوي پس له هغه څخه چې د مجلس خولارسو نو د جعفر رضی الله تعالی عنه خلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو لشکر او خبرې سره کوي او هر یو وایي چې موږ کړه راغلي خو رسول الله صلی الله علیه و تعالی عنه جعفر رضی الله تعالی عنه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سامان د اوش خپل عبد او خپل کور ته جعفر رضی الله تعالی عنه کوي رسول الله عبد الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه وکړه او بیا سامان چې د مسلمانانو د علماء الله تعالی عنه ول هغه ما خپل کور ته یوړي نو دغه عبد الله صلی الله علیه و سلم تعالی عنہ روایت کوي چې د معتد جنگ په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و سلم زموږ کور ته د رسول الله صلی الله علیه و سلم د استوګن شرف اولادونه د راټول ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ او خپل رسول الله صلی الله علیه و سلم زراره رضی الله تعالی عنہ راغلی کوم وخت چې جعفر رضی الله تعالی عنہ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د اولادونه په هیڅ کې ولیدي او جاري رسول الله صلی الله علیه و سلم پښتنه وکړه آیا د جعفر د طرفه حال او خبر راغلی دی چې د دوه یتیمانو رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی او متصرف یې څوک دی د الله جل جلاله پلار کې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل لو ځکه درته خرانی رسول الله صلی الله علیه و سلم یا رسول الله نبت او نبذان او ذکر په چپلا صلی الله علیه و سلم و فرمایل یا ورونو دا رسول الله صلی الله علیه و سلم د طرفه و موږ او تاسو ټول تلاسونه ده چې د غم او مصیبت په وخت کې په پټه خله جلا رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر د کالو فرل چې پر دغه ځان وهل مسجد او بغاری په لوړ اواز سره ژړا مدینه منوره کې دغه اوسنۍ مسجد په دغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم اولنۍ مسجد چې وژاړي پر مثل د جعفر دی وژاړي پس د بیت الله الحرام خلق په ژړا ځکه پر مخ هغه مبارک ترين مشرف ترين مسجد دی او بهترینو مسلمانانو څخه جعفر رضی الله تعالی عنہ د اول مهاجرین څخه جل جلاله چې حبشه ته هجرت کړی وو جعفر رضی الله تعالی عنہ د هغه مسلمانانو څخه وو چې د اسلام د پاره ډېر قرباني ورکړي اسلام یې پر خپل ځان تطبیق کړی او عملي کړی د جوړېدو سر او سبب هم دغه رسول الله صلی الله علیه و سلم عز وجل دغه مسجد د پاره جعفر کړی دی او قرباني څخه مده خبره کړي
په دغه پاک او مبارک ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع په خپل غم مشغول لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په کور کې سکونت او هستوګنه اختیار کړه ټول امت مسلمه د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و وسلم رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته اسلام امر ورکړ کم کور ته چې د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا نه ده مناسبه چې د ضرورت تاسو وروړي واقعي غم شریکی او الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اوسنی رواجونه او عادات ما ته خلق راځي او نشرعي ما او خلق ته د هغه فلسفي شخص کورنۍ په خپل غم مشغوله وي زبک شته او اوسېږي د هغه دوست په وفات سره ابو ایوب رضی الله مشکلات دروازې را خلاصې وي او هلته د مسجد او د جوړولو شروع نور نه را بلل ټول اصحاب کرام کار کوي او پروال دنده دا اول ورځ څخه د مسجد په کار شروع هم غواړي ځکه الله جل جلاله موږ د دې لپاره راستولي یو چې ځکه آباد او ودانه چې دغه نبل سو مېلمنو په خدمت یو شپږ نمبر آیات کې فرمایي هو انشأکم من الارض واستعمرکم فيها يعني هم الله د مصارف د لپاره پیدا کړی او په دغه کې او د اعمار او آبادېدو طلب د شودو فاتحه الله جل جلاله چې ومنه د چلم فاضل باکو شکاري او آبادول غواړي کشک موږ او تاسو د مسجد غیر معقول او غیر شرعي رواجو او عادتو مسجد د جوړولو په وخت کې د صحابه کرامو په واقعي او اسلامي لپاره غم شریک او همدرد اللهم لا عيش الا عيش الاخره د شهادت للانصار والمهاجر البشر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هم د اصحاب کرامو سره کار کاوه نو د علیه الصلاة والسلام به هم دغه بیت د دوی سره ذات السلاسل د ودای نوم دی چې د وادي القرى وشاته پروت اللهم لا عيش الا عيش الاخره دغه سریه د المهاجرین والانصار ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شعر نوایا نو ذکر ودغه سریه جل جلاله د سوره یاسین په 18 نمبر آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له د معتجن د هجرت د اتم کال د جمادی الاول پناش کیو یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته يعني فقط يوم او نزل الشعر والشعر وهغه منطقه كم وقت برسول الله صلى الله عليه واله وسلم الشعر علماء الكرام وسبب بيان الشعر نه بلکې د بل په شعر کې به وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عربي قبيله موقف د مؤتفق جنگ ور معلوم کمی چې د شام په هغه شعرونه چې د صلی الله علیه و آله وسلم په وخت مسلمانانو پر ضد خلقو کې مشهور او خلق په ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او کبه وسته یو اشد ضرورت حس کی د شعر د وداس حکمت نصر واخلي خبره به چې په هغه حکمت سره دغه مسجد په کار کې چې د مسلمانانو شعر وایي او جلاوال علیه الصلاة والسلام چې د بل وار د پاره دون لوی لشکر د مسلمانانو شعر د طرفه دعا و طرفته او په عوض د دې چې دغه قبيله د روم سره اتحاد صلی الله علیه و آله وسلم سره مسجد په جوړولو کې په خپل دغه نقشه د عملي کولو د پاره عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه اختیار صحابه کرامو ځکه د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د داعمور چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي او قبيله څخه نو خود په کار کې د شدت کاوه خلق بيوايا وخشت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه د اتم کال د جمادی الاخر په میاشت کې جوړول شو عمار رضي الله عنه د مدینه منورې استخبارات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راوړي چې د خزاعه قبیله خلق راټول کړي دي غواړي چې په مدینه منوره حمله وکړي خو په حقیقت کې شاید دغه دواړه سبب موجود و هغه اول سبب مو درته بیان کړ اوس په دغه دوام سبب په تفصیل سره درته بیان کوم اول کال کې د هجرت هلته یو قبیله و چې د خزاعه قبیله ورته ویل کېده خبر او واقعا بیان چې وشام او د غسان و قبیلو ته نږدې ژوند کاوه دغه قبیلې چې د موته په جنګ کې د مسلمانانو پر شاتله ولیده نو د دوی هم او مسلمانانو ته امید پیدا شو تیاري او آمادګي ونیول چې پر مدینه منوره حمله وکړي او اوس په دغه کوشش کې و چې غسان او روم هم دواړه تشویق
ځای هغه چې پر مدینه منوره حمله وکړي او د ده ښځه چې اوسېده مسلمانانو ستاسې څخه ماته وخوړه او لاړه راځئ چې اوس موږ د دوی پر مرکز حمله وکړو او اول هغه څوک چې په دغه کار یې شروع وکړه هغه د قزاعه قبیله وه ځکه نه غواړو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یوه بله قبیله والسلام د احترام عزت او محبت په سبب چې هغه اکثره مسلمانان خو په یوه شپه کې ورته صلی الله علیه و آله وسلم هغه دا چې موږ د مکې مکرمې پر شاوخوا اوسېږي او هغه دغه بیا بله قبیله ده چې قزاعه ورته ویل کېږي ټوله ته معلومه ده او د پخواني کورونه داسې نه وه لکه د نن ورځې دغه د قزاعه قبیله د مدینې منورې د حملې دپاره د دې امکان و چې دا اوبه کښته وڅڅېږي او په عین وخت کې دا کوشش وکړو چې روم او غسان دواړه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به وتلتکه بل شي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حرکت او ټول شپه تشویش او وخت دغه موضوع دغه صفات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اماده کی یا رسول الله د مسلمانانو لپاره دی خطر او موږ لوړ یو دا نه ځکه هغه دوله موږ د شپې نه غواړو چې کړپۍ جوړ کړو یا حرکت مؤتکی مسلمانانو ته شکست ورنه کوي شاید اوس په مدینه منوره راځي موږ غوښتنه دا ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې دغه موضوع د مخه تر دې چې هم باید حل په خپل ټانګو او هغه لوړ منزل ته ورسي او قزاعه ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به د شپې خواړه تیار کړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته لښکر جوړ کړي دا چې په هغه فاته خواړه دې راوړل نو به ما او ام ایوب د برکت لپاره هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه لښکر مشر او قومندان یو شپه عمرو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خواړه ورولېږل چې په هغه کې ابن ولید رضی الله تعالی عنه د مؤته په جنګ کې د خورو لوښي ځینې راوړي د علیه الصلاة والسلام د لاس وهلو اثر مو نه پکښې ولیدي فقط څلور میاشتې کېدې او ورته ومې یا رسول الله زما مور او پلار دې ته ستا قربان د لښکر امیر بیرته راولېږل او موږ په هغه کې ستا د لاس وهلو یعنې خوړلو اثر ونه لیدي او نو دا معلومه شوه چې ستا ډوډۍ یا خواړه چې براغله دا خبره نه ده او ام ایوب د برکت لپاره ستا د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل بلکې خبره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه سریې د جوړولو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته مناجات کوم یا عمرو مگر تاسو غواړم چې د یوې سریې ایوب وایي موږ هغه خواړه وخوړل او تر دغه ورځې غنیمتونه واخلي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوړو کې د پیاز او ثواب څخه کم شی مگر عمرو رضی الله تعالی عنه یا رسول الله كم وقت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم د امانتو د رسول لپاره په مکه مکرمه کې پاتې نعم المال الصالح لرجل يعني علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني مال كذا صالح سري سروي ضرر مكه مكرمه کې پاتې الله جل جلاله په لار کې مصرف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مدرسو علماء مسجدونو شاهانو فلان شفاهانو بلکې د عام مسلمانانو د مصلحت لپاره مصرف او ویل به د هر چا امانت او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره پروت او راځي واجب ځکه د هغه د مصرف لارې معلومې دي چې د ټولو خلکو امانت یې ورتسلیم کړ یا امانتونه یې ورتسلیم کړ او استبداد تکبر او خودجوړي امانت خو نه دی پاتې او سیالیو د حق د منع کولو په لار کې استعمالیږي وفيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ټول درسه نفر او دغه لشکر قومندان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغه لشکر کې د صحابه کرام مشران هم موجود او سمو دا ورسته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زيد بن الحارثه هغه په خوا کې زيد بن محمد ورته امر لاندې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د اهل بیت څخه چې د هغې جملې څخه ابو بکر عليه الصلاه والسلام په کور کې ویسوي أسيد بن حضير مكة مكرمة وليجي رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كورني راوني عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هم مكة مكرمة ولاري أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيت كرامه راوستل ترجوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجة
او دلته وعمر رضی الله تعالی عنہ ته خبر راغلی اسامه چې ابن زید او ام ایمن مجاهد لشکر جوړ کړی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یولو رضی الله تعالی زینب رضی الله تعالی عنها او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې پاتې شو چې په حال خبر کې او کومک دی وغواړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور چې بیا هم پس د بدر د غزا څخه ورته راوړي چې دغه کومک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عامر بن جراح رضی الله تعالی عنه او په دغه کومک کې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه موجود و. اوس نو د اصحاب کرامو ټول مشران په دغه لشکر کې موجود بکر كم وقت دغه کومک لشکر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو عبیده رضی الله تعالی عنه او عائشه د ابو بکر رضی الله تعالی عنه لونی هم وي اوس نو دغه کومک د اسماء رضی الله تعالی عنها ته بیان شي چې د هغې سره تکسره کوم وخت د المانزه وخت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه غوښته مدینه منوره یو المانزه امام چې هر څوک اول ورغلی حضرت معلومه خبره و چې د خلق امامت به امیر کاو نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي چې هغه حافظ ابو بکر او بلال خبره ده رضی الله تعالی عنهما د مدینه منوره ته ولاړ نو څنګه چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه دغه کومکی دلی او چې به د دوی وختین ته ورغلم دوی مگر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه او نا امیدی شعرونه وایي تزما کومک ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او په دغه حال خبر کړي ابو عبیده رضی الله تعالی علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی او مشتداس محبوبه لکه زموږ محبت د مکه سره او د لشکر عمومي قومندان عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پکاسه او پیمانه کې برکت واچوي مشران د دتر امر لاندې حال نقل کې نوې مسلمان او د اول وار د پاره د لشکر امیر مقرر د رسول الله صلی الله علیه و سلم د ژوند د یوې مرحله بیان پای ته ورسېد مسلمانانو امیر چې وجه ژوند مکه د لشکر د ضعف طرف او دغه د مکه مکرمه د دعوت مدیر د کال دوام وکړ محترم د دوی او قضا په مابین کې ډېر صلی الله علیه و سلم د هجرت او ډېر شدید د شپو هدو لپاره و یو څه سبا حمله ضرورت وینم خو په دغه شپه هجرت مقصد رضی الله تعالی عنه ټول لشکر د هجرت په اړه کې موږ هغه وخت یو څه خبرې وکړې چې مسلمانانو د اول وار د پاره حبشې ته هجرت وکړي یخ ډېر شدید او اوس به هم د هجرت په اړه کې په مختصر ډول سره دونه ووایم او بیا اور هم الله جل جلاله ټول لشکر د عقیده تر هر شي مقدس کړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د طاقت او عقیده او عمر رضی الله تعالی عنه سره مخامخ وي یا عمر یا دین او عقیده تکلیف کړه چې اور بل بیانوم عمر رضی الله تعالی عنه مال او جاه قسم په الله یو نفر به هم اور نه کې الله عز وجل رضی الله تعالی عنه دا قرار کړی او غصه چې د دین او عقیده د ساتلو په لار کې دغه ټول شیان قرباني پشپک پر عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه د جنابت وصل لازم تجارت او کسب وکړه استنجا څخه ته ملک او کورونه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې عمر تیمم وهي په کون کې د الله عز وجل د قانون تقاضا ده چې معنوي قوت هغه چې په سالمه عقیده او په حق دین کې موجود دي هغه قوت عمر ویل یا د وطن غسل نکو او مالی قوت ساتلای چې اوبه موجود هر اندازه سره چې امت عمر اسلامي اخلاق په لاس ونیسي ډېر زورور او د صحیح الهي سن متابعت وکړي په هغه اندازه سره مادي قوت چې عدالت امامه مال او عزت پر مسلمانانو دغه د کارونه نور هم درانه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه قهر ورغلی د اخلاق د طرفه فاسد چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مشوره وکړي هغه مادي قوت چې دوی نن ورځ د هغه غرور کارونه کوي وطنونه کوي رضی الله تعالی عنه نسبت دوی ته نوې مسلمان د دین په کارو او مسألو دوی خبر لپاره لوی شاهد سربېره تاریخ واقعا کې پر دوی امریت کوي او دا څه مخالف کارونه کوي چې او بد اخلاق مسلمانان دغه د عقیده د طرفه د حق څخه لري یو ملت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د طرفه ټول عمر شو ولای وویل
نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع ګرځوي د دغه کار لپاره تر تابع تر نه وای دغه ملت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خرابۍ او بربادۍ پر طرف رهي دي د صدیق خدا چې زه او ته دغه خرابۍ او بربادي نه وینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دغه اختیارېدو د اوږدوالي په مقابل کې د انسان د عمر لږوالی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دغه ملت د خرابۍ په طرف تګ او رفتار کوم وخت چې مسلمانان د صحابه د مانځ څخه فارغ شول نو مسلمانانو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په امر د قضاء پر قبیله یو دم حمله او عقیده په حمله ډېره شدیده او یو ځای و په مال او وطن سره قرباني دا خیال او ګمان نو چې مسلمانان دي پر دوی حمله وکړي دغه قرباني د مسلمانانو لپاره نور تراوړه دا الله ناببره ژوند او عزت خلکو په تېښته شروع وکړه که هم بالکل د اوله مرحله کې ووته دغه ټول شیان د لاسه ورکړي دغه مسلمانان په پسې اثبات لپاره د مکه مکرمه څخه ومدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت ځین راوګرځي دلته بیا مسلمانان ناراضه ظاهر او ښکاره سره اوس پر کامیاب شول او ضایع کول ونیسو مالونه او کورونه پرېښول دوی تښتي زموږ په اصطلاح په یو تعالی کې د مکې مکرمه څخه ووتل او ځین راوګرځي په حقیقت کې مسلمانان د دغه امر څخه ناراضه شول ول شاید ټول بندیان ونیسو خدای رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې ځینې هغه دین او عقیده په برکت د امر د اطاعت سره ساتلو د لپاره وطن پرې ایښی او هغه شیان چې د قضا په قبیله کې موجود و او کامیاب ورسونه او شان او نور سامانونه چې دوی راوړای چې مسلمانانو ته هزارونه ورکول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو اراده کړې چې لشکر مدینه منوره ته راورسېدي مسلمانانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله تعالی عنه د اعمال څخه شکایت وکړي چې د دوی سره داسې او داسې کول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت څخه را معلومیږي چې د اور وبلغلو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د شاه ولاړ و چې په موږ خبر شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ اور بل کړي علماء کرام د دې څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صدق چې دی رضی الله تعالی عنه تر ټول اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید د خلق امامت رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه یا رسول الله دغه زور او شدید یقو کمی ورسته کی نور حیاشیان کوي مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا تلمرزی کی بأيديكم إلى الإمامة كفارة يعني بكر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولید خلق د بنجانو د نیولو څخه منع کړ عمر رضی الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کدی کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای او کپاشل سی وای بیا دشمن را باندې پکې وای دا نه ده صحیح چې موږ په داسې ځکه کې چې هلته زموږ دشمنان ډېر یو احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه د دشمن شمیر زیات لشکر باید سره یو ځای وي او ما ابو بکر رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اخلاص یو نمونه او مثال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمرو بن العاص رضی الله علیه و آله وسلم تصرفات اوامر د هغه د حق قربانول وبلل مجهول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل زموږ د بحث تر هغه به غارت نه نوځي ان شاء الله تعالی محترم ورون واو سبحان ربك رب العزة عما الله تعالى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات او تر ټولو غوره تعلیم اسلام اوس د تعلیم الاسلام رادیو څخه بریلی پروشه نبوي کندهار احادیث
د هیلو او خوښیو څرک صاحب الحور الحسان وطالبا على حبيب د نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند څو شېبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی. زمانه لري دوام ستا پناه